مټر والی یم غاړې مې بوږې سوي دي زب زب یې سږ کال پیاز تر ټولو ټیټ من په څو خرڅوی؟ په 2 روپۍ من خرڅوی. له 200 تر 180 روپۍ د 80 روپۍ مراتب کې دکان کې چې کومه جوړه خوښه شوه هغه به یې دانه داسې دا یخن داسې د خوښ کړه زه به ورته چې دا 500 روپۍ ساره جوړه یې خوښه اوس دې ملا کله کله تخېږي ته خو د اټن ملا کله کله مې تخېږي کله کله بیا ځمه دا کابل ته چې ځمه خو تا ته معلوم ده چې هلته په سلیم کاروان کې کلاړیانو سره کله کله ګپ هم نیسم او کله کله اتڼ کوم. بل دا له 50 نه نیولې تر 500 پورې تاسو کولی شئ هغه اعلی درجه ټیکری تاسو واخلئ. دغه کوم ټیکری دی؟ دا بلوچي دی. دا بلوچي ټیکری دی. دا خو د زړې ښځې اغوندي که نه؟ زړې یم اغوندي ځوانې یم اغوندي. ډېرو درنو او قدرمنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مرکز شرنې په ښار کې یو او غواړو چې د ګام ګام خپرونه کې نن له موږ سره نور خلک مخته راشي تر څو له دوی سره د کاروبار دی په ژوند روژه مبارکه ده چې دی څومره خوشحاله دي له خپلو کاروبارونو سره او دوی څنګه کاروبارونه مخته وړي. پلان مې دا ده چې دلته یو مخته مې یو ځوان ناست ده له دې سره خبرې کوم نو کوشش به وکړم چې له نږدې له ده سره دا خبرې وکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ساده شی جوړه مرسه خو به نه یو مخ ښه یې بیدار یې بخیر د الله فضل د ژوند قراره قرارید ماشاءالله. دا په طبیعت ډېر ښه په طبیعت غږېږي. دا د عادت ته او که خسته یې یاره والا قسم د غاړې مې بوږي دي. غاړې دې بوږي دي؟ و د مټر والی یم غاړې مې بوږې سوي دي زب زب یې ښه ښه زب زب یې الله دې کار جوړ که. نوم دې څه شی ده او له کوم ځای چې راغلی؟ نوم یې نوراني ده د پکتیکا ولایت مرکز یم. د پکتیکا د ولایت مرکز یې ډېر ښه ډېر ښه. اوس د څه کاروبار شروع کړی ده؟ ماشاءالله مخته خو د ډېرې غوټې پرتې دي تور تور کاڼي پراته دي دارو ډېر شیان دي. کوم کوم شی؟ دغه شنه پاکټونه د معدې د ګیس د معدې د خېټې د درد دپاره دي کورای ده مثال کپه ده ومان دي د معدې د درد او توره رڼه زیړه رڼه کمرکش سپیرکۍ او د ټخې دپاره موږ دا سونډ ډېر خلکو ته ورکوو. سونډ او سونډ دا سونډ تاسو له کوم ځای راوړئ او دا څنګه دوا ده؟ دا خو د سونډ د غزني له طرفه موږ له حکیمانو راوړو بیا ډېر سخته ښه د زکام خو تریاک دوا ده. سونډ او دغه تور څه شی دی؟ دغه تور دا مملایي ده. مملایي؟ وا دا د څه شي لپاره کارول دا د دردو د زخم د هډوکي د متعدا دپاره ده او په اصلي کې تور کوری بولي ها د زخم دپاره ډېر قوي شی. ډېر ښه. او نور هم ډېر رقم هغه دي. دغه دا بادیان دي. و دا بادیان دي. دا څومره دي؟ دا تللي دي؟ و دا څومره دي؟ دغه ګرام دي ګرام دي. صحیح ده. دا بیا د څه شي لپاره تاسې خلکو ته ورکوئ؟ دا خو یو جای له سپیرکیو سره موږ وړکو ماشومانو ته ورکوو بل د کوکنار پټۍ کې ورسره میده کو د نس د درد دپاره صحیح د نس د درد دپاره او د وړو ماشومانو دپاره. تا دغه راوړلي دي مخکې د دا تا چیرې دغه دوا زده کړې وه د دغه خلکو ته چې معلومات ورکوې په دې برخه کې چې سپیرکۍ د دې مرض لپاره شي دي که د وخت ډېر په دې کاروبار کې ما 12 کاله په دا کاروبار کې تېر کړي. له خپل کاروبار راضي او خوشحاله؟
ته څه وکړو د نور کاروان نه یو نو چې دغه یې ماتې ګزاره څوک اخلي بیا د استعمال طریقه ورښایاست چې 2 وخته به خوري 3 وخت لکه ډاکټران سي کوم ګوره یو رقم ډاکټر خو یې دا د هر شي دپاره باندې بی پوه کوم چې دا د ټوخي ده دا د زخم ده دا د معدې ده د قبضیت ده د جریان دپاره بیا کرسي کمر ورکوو څه شی ورکوئ دا کرسي کمر یې بولي دا د زنانو دپاره مینه صحیح ده دا د سپین مرض دپاره د دغو دپاره کرسي کمر یې بولي او کرسي کمر دا کمر له کومه کیږي دا د انډیا له طرفه راځي ونې دي شو دا په ونو کې راشنه د کیږي لکه خرما بیا داسې او زړې زیاتې وچ سي کته ولویږي ډېر ښه بیا له هندوستانه دلته راځي بیا یې تاسو خرڅوئ اریړه د څه شي لپاره اریړه یې کومه ده اریړه د قبضیت دپاره د مختنو خلکو به لا تور اریړه زیړه اریړه مخته خو به ډاکټران نه وو لا به یې تور اریړه غوښته لا به یې زیړه نو د کوز په هغه کې دا زمه کې چې تر ته پورته دوا ایستن تر ډېرو غټو نورو درملو دا مثلا شک کار درکوي ولې نقصاني نه ده د معدې پوهه دا پوړی چې دا څه شی دی دا تور کوری ده تور کوری بیا د څه شي لپاره دا د هډوکي د متعدد دپاره او د زخم دپاره چې مثال ابګوري ولګي زلا په هغه خورې بیا په تس نس باندې که په ډک نسي وخورې بیا عواقب څه شي یاره بیا یې فایده نه لري او په تس نس باندې چې خالي ګوته ور هغه کسپېره کوي انشاءالله ډېر ښه نو دغه مواد بیا څه شی دی دا کوکنار پټو کې دي دا د کوکنار پټو دغه څه شی دی دغه مملایي ده او دا زیړ مساله ده یا دا کورکمن ده کورکمن بیا د څه شي لپاره پکښی کورکمن د تیلو تولیدي سره له مالګې بیا دا ګونډه پیغوړه کې لا باد یې لا هډوکي خوږیږي دغو دپاره قدرمنو دوستانو له دغه ځوان سره ډېر د کار مواد یې هغه طبیعي بوټي چې نن سبا یې خلک کاروي پخوا به دوایي درمل دغه دوایګانې نه وي نو خلکو به له دغو طبیعي بوټو نه کار اخیسته نو په دې کې هغه سخرې کوکنار پټوکی اریړه او مملایي نور سپیرکۍ بادیان سخریې دا سخریې د څه شي لپاره کارول کېږي سخریې خو یې نه دغه د زخم دپاره هم صحیح ده او دا وړکي ماشومان چې نه دا ورلنګي چې د چې خورې نامنه ګرځي باید د وچوالي وچیږي ډېر ښه څومره خلک درته راځي د ورځې څومره سودا کوي ولا د ورځې خو اوس ګرمي ده سودا یې نسته دا د مواد به تر میاد هم نه تېرېږي که نه یاره دا د بوټي وال نه تېرېږي او دا نور تېرېږي د دې پاکټو وال ښه ته به خلکو ته څه یې چې د تا دوایي څومره خلک ګټه واخلي دا دوایګانې څومره وخوري طبیعي دي تاوان هم نه لري او ګټه هم ډېره یې زر هم سړی ښه کوي ګټه ډېره لري او نقصان بیخي لري نه اوس مثال زمی ده که نه یو ماشوم در ټوخیږي یو بوتل ورته ورکوې 200 پیس در چوړي یو بوتل یو هغه درته ویل کې به هغه ښه کېږي نه کم از کم 1500 افغانۍ مصرفېږي ته یې په څو مثال په 50 روپۍ باندې د ټوخي دپاره به هغه خورې سوڼه څوک ادرک بولي هغه بیا ډېر صحیح شی دی مطلب دا وخورئ چې نقصان هم نه لري او معده باندې هغه ده زخم مخه مې د هغه دپاره مننه کور دې ودانې تا معلومات خو ماشاءالله ډېره واخیستل اوس دا راته څومره عمر دی ده عمر مې دغه 15 کالو ته رسېدلی 10 کاله خو دې دلته په دغه کاروبار کې تېر کړی دي دغه مخکې دې څه شی کول مخته باندې به ګرځېدلم په کور به مخته به تعلیم نه و د غومره غریبان خلک به و د دغه دپاره هلته به پلار و مور تعلیم نه در راباندې د لاسو نه دا یې معلومېږي د لاسو ته که دې زه وګورم نه د کارګر سړی مې کارونه دې هم لکسې ګمان کوم زحمتونه دې هم ایستلي دي
زامتونه خو مې دا زامتونه کړي دي یاره د بلې مور زوی دغه چې زامتونه نه دي کړي و بس د پروش کاله راشي چې دا موټر ډېر تاواني کړم اوس ولې ویې والم وساتله بله کاروباره ولوېد نو تا چېرته روان وې غلطي تا غلطي وای ده غلطي یاره غلطي خو د ده سل په سله کې وه ښه او ښه خوشحاله اوسې خلکو ته اوس څه پیغام لري خلک باید څه وکړي داسې کیمیاوي موادو چې ګټه واخلي دغه باید دا چې د حکیمي دوایي دا شنه پاکټونه چې دي د مثال سون دغه شنه پاکټونه شي او سونې نه دغه سون ده او دغه رانجې د سترګو دپاره دغه دا څه دا د سترګو رانجې او رانجې او دغه لطیف سرمه بولې سپینه ده دوایي ده او حاجي صاحب کور دی ودان خدای دې کار له موږ سره جوړ کړه الله امین بس خلکو سره مراد کوه ګوره دا خو تر میاد هم نه تېرېږي ښه او لږ ښه کیسې یې ورته کوه په ګټو یې هم پوه کوه چې خلک پرې پوه سي خلک یو رخې د یوه شي لپاره او کاروي د بل شي لپاره لږ یې ورته ښیه او دا پوه کوو چې پوه یې نه کړو کله کیږي کور دی ودان خوشحاله اوس الله دې په عزت وسلام دوستانو نوم دې څه نوراني سره مو دا مرکه وکړه هغه د خپلو طبیعي بوټو په اړه باندې د مخ ته ایښي دي او خرڅوي هغه د تاسو سره خپل معلومات شریک کړل زه به د ښار نورو برخو ته ځوانانو سره به خبرې کوو دکاندارانو سره به خبرې کوو د کاروبار په ځینو موضوعاتو به کیسې کوو که څنګه ځوانه نو زه به مخ ته ځو انشاءالله د دې خدای کار جوړ کړي نوراني وروره لاس دې راکړه الله دې له موږ سره کار جوړ کړ سره له ټولو وطنوالو الله دې مل سه بسم الله الرحمن الرحیم نو دوستانو سخریې اریړه ډېر شیانو باندې تاسو د نوراني خبرې واورېدې زه به د ښار بلې برخې ته به ځو حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جوړې بخیر خوشاله مریض خو نه یې تکړه خیرات ته شکر الحمدلله حاجي صاحب له کوم ځای راغلی شونډې دي وتلې دي داسې په بر معلومېږي له بندې سردین راغلی له بندې سردین راغلی په موټرسایکل راغلی موټرسایکل راغلی نو هوا د خامخا به هوا د خامخا ده په ژوند کې راځي په خپله نوم دې څه دی راته ووایه ګوردین بند سردا کې ده کور مې بندې سردا کې ده نوم یې میراګل ده په قوم سلیمانزی یم په قوم سلیمانزی ښه ډېر ښه بازار ته ولې راغلی بازار ته خو بس نه خو د دنیا کاروبار ده کله یو شی تمام کله بل بس بې بازار خو موږ نه کیږي په خپله د شلې وړلو لپاره هغه ته دلته راغلی دلته راغلی وریم دوکانونه شته خو دا ښار سړی راشي د ښار کې د سړي روحه بدله وي ورځ هم تېره شي مناسب خو نه رسي په روزه کې څوک لاړ شي خو بیا هم صحیح دی څوک بازار ته تګ صحیح کار چېرته کوي خپل روزمره کاروبار کوم ځای کې کوي یاره هېڅ کار مو نه ده کړی دغه د مځکو په کارو لګیا یې نور څه کار هم نه ده کړی دهقانان یاست دهقانان یو خپل مځکې مو دي خپل مځکې څه شی کوئ پیاز کرو هغه ماشاءالله ښه ګرانه و پروش کال خو الحمدلله او الحمدلله بیخي ګرانه و او سږ کال خو بیا غنم دی او پیاز خو ماشاءالله ښه ثمره یې ورکړه که نه هغه امزو سره مرکه وکړي هغه هم پروش کال ډېر روپۍ پکې وګټلې ښه پیاز اوس سږ کال هم څه شی کرلی سږ کال هم پیاز کرلی موږ پاکستان سره جد یو حتما ورسره جد یو که دی نه غواړي موږ یې کرو افغانیانو ته یې کرو پاکستان ته خو یې نه کرو سږ کال پیاز تر ټولو ټیټ من په څو خرڅوی په 2 روپۍ من خرڅوي په 2 روپۍ افغاني دا نن خرڅوي په 2 روپۍ خرڅوي په 2 روپۍ باندې پیاز زه شاید حال یم چې په 2 روپۍ نن په سبزي منډۍ کې داسې وخت راغلی اوس دغه من په 3.5 افغانۍ په 3.5 روپۍ من خرڅوي ده افغانۍ په افغانۍ اوس د ارزانه سو ټول افغانانو ته په پریمانه پیاز رسېدلی الحمدلله موږ ډېر پرې خوشحاله خدای دې وکړي چې من 2 روپو ته راسي ځکه چې د افغانیانو ټولو ته په کار کې اوس یو ځکه او باسم څه کوي حقیقي مسلمان هغه څوک ده چې څه شی د ځان لپاره خوښوي د بل مسلمان لپاره هم خوښوي کروندګر د زحمتونه باسي او پیاز کري دی وایي چې اوس سږ کال په 2 روپۍ باندې من خرڅوی ده دا نن ورځ خرڅوی ده دی چې 2 روپو ته راسي زه خوشحاله یم زه به زحمت وباسم تر څو د ما خپل وطنوال د پیازو له برخې چې موږ ګوره مڼه لیدلې نه وه اوس م الحمدلله مڼه پرېمانه ده مڼه به ټول کال موږ تاسو هغه کوله خوړه به نورو ملکو اوس یې موږ تاسو خپله خورو الحمدلله په هر کور کې مڼې شته په هر کور کې شته الحمدلله
خامخا سته خوشاله یې ډېر خوشحاله یم په خپلو وطنوالو دې څه غږ دی خپل وطنوال خپل وطنوالو مې دا غږ د یو اتفاق د نه له لاسه ورکوي همت یې له لاسه نه ورکوي غیرت یې وکړي نور الحمدلله هېڅوک هم په موږ نشي برېدی دا ثابته خبره ده چې موږ څوک نه بر سوي دي او نه یې برېدو ته پرېږدو خالي دوی د خپل اتفاق نه ختموي که اتفاق ختم شي هر څوک په موږ بر دي او که اتفاق یي هېڅوک په موږ نشي برېدی امریکا راله څه وکړو نسو را باندې بر خو اتفاق ثمره وه نو اوس که بیا پاکستان ډېره ډرتې وکړي چې د موږ اتفاق یې هېڅ هم نشي کړی ډېر ښه ماشاءالله تا احساسات د قدر وړ دي حاجي صاحب خدای دې کور ودان که الله دې له موږ سره کار جوړ کړي تا دا یوه خبره مې ډېره خوښه شوه که نه دلته کاروباریان د خپلو کاروبارو وخت نه وخته په دې شکایت کوي چې د ما د مڼو به مخکې ما په 3.5 افغانۍ من خرڅاوه اوس یې زه په 100 روپۍ خرڅوم نو دوی خفه دي دا دې نه خفه کېږي نه د ناهیله کېږي نو ځکه دې نه ناهیله کېږي چې دا مڼې خو دی نه ده دا مڼې ټول افغانانو وخوړي غریب هم وخوړي د ګاډۍ ول بیخي حق نه لري بیخي به یې خوړي نو الحمدلله اوس هم ارزانه دي په ټول عمر د موږ انار ګوره نورو ملکو به خوړل دلته به موږ ورته کتل لارویو کې به تېرېدل اوس ته هر ټاپرۍ کې هم شته اوس هم ډېر مننه کور دې ودان حاجي صاحب خیر اوسې خوشحاله اوسې سلامونه او احترامات راغلي یو د بازار بلې برخې ته او د بازار بلې برخې کې بیا یو داسې ځوان داسې دوکاندار سره به خبرې وکړو چې دوی تیارې جوړې لیلامي جوړې یا لږ استعمالي سوي جوړې یا بیخي نوې جوړې له دوی سره پیدا کېږي له دوی سره به خبرې کوو حاجي صاحب یو خو د لمن د شکر لمن بزرگ سما کما کلمات کان تو مناطر ما راځه را بیرته دا چور اصل پلاس افسر بس جوړ په خیر شي جوړ کړای د خوشاله تکړه سیاستمند بیداری خوشاله جوړ خوشاله دکان مبارکي درته یې ډیره خیر وسته تشي جوړي ملګری شدي روزه مبارک دې شته دې بخیر د خدای په فضل یو مخامن امان د قرار کړه د تاسو شکر روزه کې صبح بجې راځي صبح بجې ته کوته روزه کې دا تقریبا 10 بجې راځم یا مشام اذان سره راځم شه او د شو کاروبار هغه د څومره وخت راسي او څومره نه وخت ولاړ شي کنه او بالکل نو دې څنګه ان شاء الله نور بونه وخت کېږي د ورځې شه خبره ځکه روزه بعد وخت ډیرو پر موږ تاسو لرو څومره وخت کېږي دکان شروع کړ دا تقریبا یو کال یا یو نیم کال کې شروع کړم دا شه او مخکې خواته او سبزی منډي خواته خو بیا چې سره بدلی ځه کو کې دی په دکان خونه نن دلته سبا حالت بیا بل ځالته خو تقریبا دلته مو یو واته مې اسبه وتلی شه نو د دا کالي دراوړي دي کوم ځای نه دراوړي دا کالي خو جلال آباد او کابل دغه ځانو راځي شه کوم سایزونه ډیر دي در سره سایزونه خو بس تقریبا 40 نه تر 240 پورې مکمل دغه سایزونه اکثره بچګانا ماشومان بچګانا نویم ستا او لیلامي مستا خو لیلامي تر نو ګرانه دي هغه دغه په یو به راځي مطلب دغه مخ ته ستاسو زړولې دي دا څنګه استعمالي کالي دي یا خلکو اغوست دي یا کوم ډول درې قسمه کالي دي یو خلکو اغوست دي بعض خلک داسې دي کابل خلک هغه ډېر راسراتمنو چې هغه یورپ نورو جیرو جبرات یو واده به کې تیر کو غزار به او بل هغه چې کالیم په کې دي اوس لکه دا کالي چې ګوري دا باندې دغه به موږ تاسو کاغه نه حساب کورو کې شذ ورکې بالټي پیراونی سیا کاسه به اخیسته دغه کالین دی بیا زیاته پرساره دغه پرسکې سموي زامت سره کې او بعض بیا داسې کالي چې دغه کې ډیر اکثر هغه نه وي دغه استعمال شوی نه دي وسره کنداري غاړي وګوره دا نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا کوم درځي تر پاتې شوی لا چال مجبوری یا بل خاطر نه بل وجه چې هغه رقم کالي وسته دکان ته باندې لاړ سره وګوره دا نور نمونه به یې وګوره الهام صاحب دغه نمونه تاسو وګورئ ماشاءالله ډیر زبردست جوړم دي اوس دغه قیمتونو پر کراته وای دغه قیمتونو دا اوسم د ما بچیت لره تقریبا کابل ته دا اوس د موږ دلته خرڅو پیغه بیا باندې وسوري ورته بيدل دې خاطر باندې اوس ویډیوګان راولې چې هغه بالکل نوی دي دغه حاجي صاحب سره هغه خپل جوړ کړی دي نو هغه تقریبا تر 240 پورې د شاوخوا پیدا کړي او دغه کالی چې دلته کوم کالی دي دغه تقریبا چې موږ اوس په 100 روپۍ ورکو بیا موږ ته 120 روپۍ بچت کی په یو جوړه کې یو جوړه کې ډیر شي موږ دغه ډیر بولو کنه دلته چې اوس راسي اوس دغه چې دای جوړه چې دغه جوړه به اوس 1500 روپۍ مرزي ما هغه شی ولا کو سره کړی زور ته کوم خوښ شو قیمت دغه د 200 شل به تاسو برات سب کې اته کوم شک جوړه کې دروازه کوم بیکاره دروازه
ډېر ښه تا د دغو قیمت راته ووایه د دغو قیمت څومره قیمت ته مطلب تا مخکې قیمت خو اړه باندې خبرې وکړې د دغو قیمت تا څومره ټاکلی دی دغه قیمت 200 روپۍ ده شل کم 200 روپۍ خرڅول مطلب له دې سره نه دې سره راځولې دغه ماشومان دغه کالو پورې پرته دغه نه وي دا خو نه وي دا ماشومان دي دا ماشومان دغه ارزانه دي ښه دا بیا ته دغه ارزانه دا ته دغه ارزانه یو څل څلوي شو یو څل 10 روپۍ باندې دغه بند نه وی راغلی دا تیار جوړ شوی کال تیار جوړ دغه تر 200 پورې دي هوا خو بیا تر 15 پورې غریب وطن ده علاقه مو غریبه ده نو خلک به ډېر راځي دلته ولا راځي و تقریبا دا اوس نو لا دي ته شپې ستا دغه د ورځې تقریبا 200 تر شلو ته 200 پورې دغه شی روزانه وځي که یو ځوان ځي یو غریب سړی ځي په خیاطي کې جوړوي په لوکس کپړې راونیسي تا په نظر څومره مصرف لوکس خو نه ادنا سي دي ادنا د ما دا زه پرمو رغله و 800 روپۍ جنولې و 250 روپۍ دی جوړېدا او 1500 روپۍ دی کپړې ما ته شو ظالم دا ترغه کپړه بشه او معیار هم پیښو ته مضبوط دي دومره زبردست سړی چې شاید ځان لپاره خوشي بل لپاره خوشي هغه د خپل ماشوم لپاره هم خوشي ته یقین وکړه سي 1400 روپۍ راس مصرف پالت یوه جوړه باندې 300 روپۍ کم مصرف نه راځي مطلب یو خالي او که چیرې داسې جوړه پرندل چاوله په 900 روپۍ مې کپړه واستل 1500 روپۍ دا 1500 روپۍ راچوړي د کراچي درځي ده نو مطلب دوستانو که تاسو غواړئ څه د خپلو ورونو لپاره یا کم وسی یا وس نه لري داسې نه دي چې دا زړې دي اوس دا کالي ته وګوره الهام صاحب د دغو کالو جوړښت ته وګوره د دغو دا کالر ته وګوره د دغو دا تڼۍ وګوره که نه یعنی څوک دا فکر نشي کړی چې دا دې اغوستل سوي مي که نه بالکل نه سبا اکثره زیاتره دغسې دي دغه کندارۍ غاړو ته ته اوس ګوره دا په څومره ښایسته ډیزاین باندې څومره ښایسته کپړه هم هغه ښه کپړه بېکاره کپړه هم راځي ښه کپړه هم راځي اکمل صاحب دا اوس خالص دا یو دغه د هغه واخې دا ښه کپړه کې ده دغه د خالص دا یو ته د هغه واخې دا شی ورته دی یخن دا یخن په 800 روپۍ د خالص یخن نو بیا چې درځي چې جوړوي 400 روپۍ هغه د 1200 روپۍ او دلته موږ په صلاحیت هم ورکو ولکه تر اوسه چاته ګرانه ورکو دوستانو دا خبره واضح که تاسو راځئ د خپلو ځانونو لپاره اختر کې یا بغیر له اختر نه تاسو کومې جوړې غواړئ وایخلئ بالکل یو سلو 80 روپۍ باندې یو سلو 80 له 200 تر یو سلو 80 روپۍ د 80 روپۍ مراتب کې دکان کې چې کومه جوړه خوښه سو هغه به دا نه د سیدا یخن دا چې د خوښ کوازو په تاسو دا 1500 روپۍ سره جوړه خوښه او هغه د 1000 روپۍ جوړه باندې زړی هغه د باندې زړی هغه له کاته شو هغه د لو شو وادي هغه په 100 روپۍ ورکو په 100 روپۍ باندې جوړې مسته یعنی دا خدای مرزي کوس که یو جوړ واخلم او وريب کور کې کار ته واغونځم بالکل کار نه بابا اکمل صاحب نوې خبره خلا ده چې بازار کې جنگ وکړي کالی پریس هغه دا ور ډېر ښه ولا ما خپل زور ته ډېر ښه جوړې دي راځو اخلو به دا نه اکمل صاحب دا اوس را روانې دي هغه نو بیا مخ شي جوړې زما ته بس بیا اوس او دې سپي باندې نمبر سره شرک دا غوښته ته وګوره دا اوس را روانې زبردست معلومه دي در سره مننه کور ودان خوشاله اوسئ مطلب کراتلاستئ کولای شي مراد به مو یې بیرته یوسئ کور ته 2 ورځې بعد یې راوړئ هېڅ سر نسته د جلال آبادیانو خو د 50 راکړه سر راکړه پرون یو نفر راغلی کالي مې واخیستل کور ته مې ویل ښځې مې راته ویل چې دا خو خراب دي بیرته بدل کړئ بیا رالم او بدل مې کړو دغه نور یو بل کپړې والا ده هوښیار یو به یو ما ولا کاپېزلم 50 روپۍ راچې واخیستې سبا مې یې ښځې راته ویل دا خو نه دي سم بیا مې یې ورکړو بیا یې 50 روپۍ راچې واخیستل نو پرون یې ورته راغلم چې خپل کالي مې بیرته راکړه دغه درواغه امر چې اصل روپۍ خو راکړه ویس د راکته مې دا پورته مې ګردان چې نو پرون دلته یو سړی راغلی جرکني چې 15 جوړه کالي راوړو شل شپې بعد یې بدل ما ته ملایل صاحب 3 واره پرېمنځلي دي خو بیا یې ویسه پروا نشته مطلب هیڅ مشکل نشته مطلب یو ګارانټي هم لري وای غونځه اختر کې تیر کړه بیا ته راوړې بیا بل جوړ تیر کړه زه خدای دې وکړي الله دې د ټولو کار جوړ کړي مطلب که تاسو راتلاسئ له دغه ځوان چې مو دغه کپړه په کار وه دغه کوم سړک ته شبخانې لاین درو شبخانې په لاین باندې کله شبخانې ته ځئ لکه ټواز لاین خیبر مارکیټ طرف ته خیبر مارکیټ ته کله تاسو خیبر مارکیټ نه په لاس راوګرځئ شیخبدي مارکیټ څنګه ډاکټر الخیر څنګه ډاکټر الخیر څنګه به دا کوکۍ په 200 روپۍ به کالي واخلئ په عید کې به مستانه پکې وګرځئ زبردسته کې وګرځئ د کار کالي واخلئ د شکر کالي واخلئ کنداري کالي واخلئ وروره ښه اوږده کالي واغوندئ طالبانو غوندې کالي واغوندئ دا اوږده نه ده ښځو وال دي ساده دي کنداري غاړې دي هراتۍ غاړې چې کومې غاړې وغواړې غټوي څه مننه کور ودان حاجي صاحب خوشحاله مهرباني خدای پامه اول وار داسې دومره ارزانه بیه
کپړې تاسو یقین وکړئ د کپړې کوالټي او د کپړې جوړښت ډیر زبردست و نو که وس او توان لرئ یا نه لرئ کولای شئ چې مطلب دلته راسئ او تواخه یو اختر ښه پکې تېر کړئ زو د شال بلې برخې ته سلامونه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستئ له وخته مو ډېر کوشش کاوه چې غروال پیدا کړو غروال مو پیدا کړی ده نو روزه مبارکه ده روزه مبارکه اوله شل اغلاس درته وایو یو خو دا ګرانو مینوالو ته په ژوندۍ بڼه ځان رومعرفي کړئ ګرانو مینوالو ته پکتیکا ولایت مټا خان د ولسوالي محمد یعقوب غروال اندړ یم چې سیف الله کمل او جمال خان څخه یو جهان مننه چې دوی ډېر خواهش راته وکړو چې یوه مرکه راسره وکړه په دې روزه مبارکه کې روزه مبارکه دې څنګه تېرېږي غروال روزه مبارکه الحمدلله ډېره ښه تېرېږي خو خدای دې ټولو مسلمانو غور وکړي او خدای پاک دې زموږ په وطن کې دا جنګ ودروي امین 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 دا سوال بالا ته کوو څه مصروفیتونه دي ولا مصرف یا دا د یو وړکی دکان مې دلته د بوټو د واسکټو هغه ته په مخه رالی وای یوه مرکه راسره وکړه او ما له دې چې ولا ډډ هم کړې وای چې زه به دا مرکې نه کوم ولې ډډه کړې وه خلکو ولا خامخا خلکو په تنګ کړی یم پردۍ ویډیوګانې په ما پسې جوړوي بیا یې رپسیا کوي خلکو په تنګ کړی یم څومره ویډیوګانې ډېرې خپرېږي هغه د تا لپاره په ګټه نه ده خو زه خو باید دا ویډیو خپره کړم چې هغه د ولس او خلکو ته لږ فایده ورسوم او لږ داسې سمه غیاده ورته وکړم نه دا د ګپ ویډیو نو غروال صاحب سوشل میډیا کې ډېر وایرل ده او د بوټو پلورنځی لري ځکه ډېر طبیعتي ځوان ده او بانډارونه په ده باندې ګرم وي اختر ته دې څه خپله تیاری نیول اختر ته دې خپل دکان بوټونه خوښ کړي دي که د بل چا دکان ولا اختر ته الحمدلله اول مې ولس ته خوا بدېږي باید ټول ولس خدای الحمدلله په ښه جامه راوویني بیا د خدای الحمدلله خدای دې په افغانستان کې سوله راولي خدای دې دا جنګ بند کړي کاش د افغانستان دغه اختر په ښه خوشحالي باندې خپل د افغانستان ولس تېر کړي ډېر ښه ما یوه پوښتنه وکړه ما خپل دکان کې دې ځان ته ګوټونه پیدا کړي دي که د بل چا راوړي خپل خلکو ته یا زه په خپل دکان کې چې څه رقم د غریبو خلکو پیشن هغه رقم خپل هغه کوم او د خلکو غوندې هغه نه کوم مور ځکه له ما سره د خوارو د غریبو هغه د څه نومېږي فکر در سره او سخته فکر یاده یقیني سخته زیات فکر یاده هغه راته ووایه یو وخت کې به د چرموس درې مه غوستله په اتڼ کې به تڼو کې به د مخ اتڼ خو وسم کوم چې کله کله داسې د ځوان ښه کادې یې کټ یې سر په سر یې ښه رنګه واسکټ یې بیا اتڼ خامخا ورته کوم او ګپ هم په محفل کې ځوانان ورته کوم محفلونو کې به ګپونه کوو هغه جلا خبره ده کله چې اتڼ اوس خو اتڼونه نشته هغه پخواني ډولونه نشته پخواني کیسې نشته اوس اتڼ نشته کله چې د اتڼ ته زه اوس اوس د ملا کله کله تخېږي ته خو د اتڼ ډېر ولا کله کله مې تخېږي کله کله بیا ځمه دا کابل ته چې ځمه خو تا ته معلوم ده چې هلته په سلیم کاروان کې کلاړیانو سره کله کله ګپ هم نیسم او کله کله اتڼ کوم بل دا ده چې دا ځوان د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو سره ډېر نږدې پاتې شوی ده او ډېر طبیعت ورسره لګېږي او ډېر ښه معلومات لري د خپل سیمې د وطن په اړه باندې او ماشاءالله د دې تعلیم کچه چې ده ماشاءالله بیخي مطلب برابره ده معلومات په خپله مې الحمدلله یو زوی د حاجي محمد میرزا کټوازي په اکاډمي کې ده چې انشاءالله تعالی راځي کال بیا نولس کلنو ته په ذمواري باندې انشاءالله تعالی لیږم په ذمواري باندې لیږم په واسطه باندې جاوید اندړ په نامه ده جاوید اندړ په نامه باندې دا به انشاءالله د واسطې نه مکمل کار واخلي د عمر اوس 12 کاله خو ده نه 14 ولس نه ولس کاله د تذکره ده په ولس کاله باندې هغه کوم عمر ته کله د تذکره جوړیږي یاره که دی ولو به او که نه ته یقین وکړه زه به تا ته تل سلام کوم انشاءالله تعالی که دا انټر کلب میچونه چې په پکتیکا له اختره بعد وکړي انشاءالله تعالی له هغو وروسته که سم کې دلته وکړو په ذمواري باندې واده چا راسره کړې ده زه درته لیږم ماشاءالله زوی خو دې ډېر مال نږدې لیدلی ده که نه ما ویډیوګانې هم خپرې کړې دي نو ډېر ښه ده کله چې کور ته راځي د موږ صفتونه درته کوي ولا ډېر صفت او له تا څخه زه سخته زیات خوشحاله یم هلته په اکاډمي کې هم خوشحاله یم او دلته د پکتیکا ولس ته خدمت کوي دلته هم درته خوشحاله یم خوشحاله سې مننه غلوال صاحب نو څه وخت واده کوي چې ګپ ونیسو ګپ له اختره بعد کوو اول خو د خدای دا جنګ بند کړي چې دا جنګ بند ساتي ټول هغه دي او ځم به انشاءالله تعالی په کنکلي اختر کې کامې ولسوالۍ ته جلال آباد کامې ولسوالۍ د کامې ګوړه دې خوړل هو مې په خپله باندې له کلاړیانو سره ظاهر خان پکتین دغو سره چې تللی وم هلته یې په خپله جوړوله او بیا خوړلې م ده او محفل مو پرې ګپ مو پرې تازه کړی ده مطلب او ښه شین چای مو مالته راغوښتی ده خوړلې م ده ورسره د بانډار زبردست بانډار کوي غروال صاحب زموږ له نږدې ملګرو ده ماشاءالله دی په دغه خپل خوشطبیعتي باندې
په ټول افغانستان کې د افغانستان د ملي لوبغاړو د راشد نه رانیولې تر نبی د افغانستان له ادنا کرکټر سره یو د سپورت سره جوړه ده د یو جامع شخصیت ده نو الله دې دایره تزوندای لري د سر بندارو کې ان شاء الله پاتکیزو او غوړي بکو سره وست الله ملس او شاختر ولري وختر په خدای ته قامت ټول ولست د اختر کم مبارکي وایم خدای دې په ټول ولست باندې خوشاله تیر کړي خوشالي باندې تیر کړي مننه کور ودان خوشاله اوسو زه د شهر بلی برخه مست ته سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو د شهزاده مارکیټ راغلی د زاولی شهزاده ډیر زبردست مارکیټ جوړ کړی د خپل ته ځوانانو یو د سیال شال پلورنځي په نوم باندې یو ډیر زبردست پلورنځي ورزول دوی سره خبرې کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام جوړ په خیر نشي جوړ کړی چې د مبارکي درته ډیره ستړي مسه ځوانانو ستړي مسه څنګه جوړې په خیر د الله فضل شي مریض نه الله دې خوشاله کړه د سیال شال پلورنځي دغه دکان یا پلورنځي ته راغلی نو نوم درته وایه نوم مې نور محمد ده دغه به زه ونیسم نور محمد جان دا دکان دی تاسو او دا دې موږ څومره وخت راځي دا دکان خلاص کړی تقریبا 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې کېږي دا دکان دی خلاص کړی نو څنګه ده او نوی کاروبار نوی ژوند زندگی بیخي الحمدلله بیخي خوشاله او کاروبار سره په سیستم باندې بلد او شي گزاره کوي گزاره دې کیږي او ډیر ښه نو څونه منی له کوم ځای نه مالونه راوړي مالونه خو له کابل چې راوړم خارج وځي خو نه راوړي ښه خبره ده نو هغه ته وایه څو نمونې لري په دکان کې نمونې خو بیخي زیاتې دي نو ولکه شمارل یې نه دي بیخي ډېرې دي کوم ډول ټکري دې راوړي دي مطلب دا تاسو خو نوماني کتان والدي جالۍ والدي سره څو نمونې دي کتان سته جالۍ سته پکوړه چنایي ډېر رقمه دي را سره بیخي د زړو ښځو د ځوانو ښځو د بچګانه ماشومانو او ټیټ نرخ والا څومره دي سره د جګ نرخ والا څومره دي د ټیټ نرخ والا خو تقریبا 80 روپو پورې دي او جګ نرخ والا تر 500 روپو پورې تر 500 له مطلب ټیټ نرخ له 80 نیولې له 500 روپو می 500 له 500 نه نیولې تر 500 روپو پورې تاسو کولای شئ هغه اعلی درجه ټکرای تاسو واخی هغه اعلی زبردست درجه ټکرای تاسو دلته واخی نو هغه ګران بای ټکری دی خواته شي د ګمان کوم او دغه ګرام کوم تر ټولو ګرام بای دغه کوم ټکری دی دا بلوچی دی دا بلوچی ټکری دی دا خو د زړې شزي غونځ کنه زړې مغوندې ځواني مغوندې دغه یغه مطلب ګران بای ټکری دی او دا یې ګران بای بیا په دوه ماغه کې دغه بیا څه دی دغه یې بلوچی دی خو دغه بیا تر دوه ارزان دی اوس مطلب څومره دی تقریبا 200 روپو پورې دی 200 روپو پورې دی او دغه خاطر کراسو دغه وګورو دا وګورئ څو نمونې به تاسو په نظر اتیا نمونې به یې اتیا نمونې ټکرې له د سره اتیا نمونې خلک راځي اخلي او بیخي ډېر خلک راځي خلک چنې د سره وایي او چنې وایي نو چنې خو سنت باید وي او یکیم ده سنت طریقه د شاه دکانداري سره ماشاءالله سنت طریقو دي چنو باندې پوس ورته یا نو بیا اصل کې تاسو ټارګټ خو معلومه سي یار 200 روپیا خرڅو تر ازه څلور سپورټوین چنې دی وای ک منځ کې څنګه 200 خو ولا کټ کما ټارګټ خو دی معلوم او ټارګټ معلوم خو اضافي ډیر نه یی دی مناسب نه تاسو دلته څنګه د پول سلیم ورکوي ک یوازې خالد دغه سي او پول سلیم ورکو ډیرې دکانداران راځي وړي د ورګون نه چی یا خېلو چی علي مرکز کې شخبر الته ګدام ورته جوړ کړی بل او ډیر ښه دوستانو سیال شال پلورنځي په پکتیکا کې بیا خصوصا په خیبر بازار کې یوازینی د شالونو یا د ټکریو ځانګړی بل شي پکې نسته یوازې ټکری دی پکې دلته دوی خرڅي او کم از کم تر 80 تر 100 نمونو پورې ټکری دي د ماشومانو نیولې تر لویانو پورې په غټ سور واړه سور کمبري د زمي د دوبي د وړي د هر موسم بلري هر موسم دی نو دوستانو کولای شي کوم د دکانونو لپاره پکاري یا له دکانونو نه بغیر
دانګي مو پکاري او او زکات مکات ټیکرو کې ورکوي او کې پیسې ورکوي پیسې مو ورکوه او حساب ورته کو ټیکرې مو ورکوه ډېر ښه خبره ده دوستانو ګام په ګام خپرونه زموږ همدومره وه زموږ دغه خپرونه به له پکتیکا مرکز نه بغیر ولسوالیو ته هم ځي انشاءالله هلته هم د خلکو په کاروبارونو په ژوند زندگی او خاطرو به انشاءالله له خلکو سره خبرې کوو او تاسو ته به یو خوشحاله صحنې انشاءالله درښکارو